ولې پاکستان راجع کیږي د ما په ملک باندې بمبار کوي؟ په څه وجه باندې بمبار کوي؟ اخو د جمهوریت او د امارت په کیسه کې دی نه ده. که تی پرون جمهوریت وي تی ولې نه منلې؟ که خلقي و خلقي ولې نه منه؟ که مجاهدین اوس دوی جوړ کړي و د دوی همغږي و هغه ولې نه منه؟ په دغه جې کې په افغانستان کې د موږ حساسي مشکل د پاکستان سره په چشي باندې په دغه باندې ولې بحث نه کوو چې په دغه خبرو باندې خپلې خولې خوند خرابو او نور افغانان هم زړبدي کوو چې دلته جمهوریت ده دلته امارت ده دلته دا ده دلته پلانکی و دلته ډینګری و. ځوانانو قدر یې کړی ده وروره روزلي دي خیر اوسې مننه قربان دي سم. اوس په دې اوس حالاتو کې چې د افغانستان باندې بد حالات روان ده جنګونه روان دي ورځ په ورځ باندې نوې توطیه ورته جوړېږي د دې دپاره ځوانانو دپاره څه پکار دي؟ که په همدغه باندې موږ ټول عمر بحث وکړو چې جمهوریت کې چاودنې سوي وي یا جمهوریت بمبار کړی وو هغه کتاب خو تقریبا 15 کاله کېږي تړل کړی د موږ د هغه کتاب تر اوسه پورې راوتلی نه تر اوسه پورې په دې خبره باندې رنډ دي سره یو بل ته چې ته خو خلقي وي ته جمهوریتي وي ته پلانکی وي ته ډینګری وي ولې به دې فیګورونه ولې وځو؟ حاجی شاهین صاحب دا بحث هم راټول کړو لنډ به یې کړو دا د اګست جمال خان صاحب ځینې خبرې وې که تاسو کوم ملاحظه کومه خبره درباندې درلودله چې په لنډ ډول یې ووایې زه به تکرار کړم شاهین صاحب بیرته هغه کړي لکه حافظه کې بیرته ثبت کړي. شاهین صاحب زه اول خو تا ته ښه معلومه ده ځکه ته میډیا کې فعال یې کیدای شي تا د ما یوازې شاید ټیک ټاک کې ویډیو کتلي که ته چېرته ما فیسبوک پوسټونه وګورې ته به هېڅ ګمان ونه کړې چې هغه پوسټونه د ما وي. ما چې څومره د پنجاب پر ضد باندې څومره جدي دریځ نیولی څومره معقول دریځ مې نیولی څومره توند دریځ مې نیولی ده شاید تا خپله هم نه یې نیولی په موږ باندې دا اوسه پورې د همدرد صاحب ته مات شوي ته چې شته باندې په موږ د تعریف ټاپې لګوي موږ ته اوس هم دا کوو تا په مخ کې دا خبرې موږ ته کوله موږ د دوی سره هم جنجال ده چې موږ ورته وایو موږ خپل هېواد سره ولاړو د پنجاب پر ضد ولاړو شاید تاسو نه موږ ډېر څومره هم چې د جمهوریت ځوانان د پنجاب پر ضد په دې میډیا کې فعال دي طالبان نه دي حتی وزیران یې نه دي څومره نرمي چې طالبانو ښودلې ده هغونه نرمي خپله پنجابیان هم نه کوي خو څومره توم چې د جمهوریت انداز ځوانان دي په افغانستان کې څوک نشته ولاکې مثال هم ورکړي او ټوله ورځ لګیا دي دا ټوله ورځ او یو نه ده دوه نه دي درې نه دي هر لایف چې خلاص کړي د پنجاب پر ضد د څوک ده پخوانی جمهوریت دی بریدونه غندي او تخنیکي ډول تحلیل کوي سرسري کوي موږ هم وایو چې راځئ اوس هغه د جمهوریت 20 کاله څو تېر شول تاسو د جمهوریت نه مخکې چې 15 کاله هغه به هم هېر کړو اوس زه تا ته دا وایم ما دلته نوټ ته ګوره تاسو اساسي قانون باندې باور لرئ نه تا خو 15 کاله د تاسو اساسي قانون نه ده جوړ کړی هېواد کې تاسو تا لږ مخکې په اولنیو خبرې کې ویلې چې ملت ما سره ولاړ ده زه درته په ډېره ساده الفاظو کې وایم چې ملت تا سره ولاړ ده ولې ملي اجماع نه جوړوي ولې د ملت نه خپل مشروعیت نه اخلي ملت راټول که ورته ووایي دا زه کاندید یم ریاست جمهوري ته ما انتخاب کړه اوس بیا به معلوم شي چې ملت چا سره ولاړ ده خو ته به دغونه یو جرأت کوې چې د حسیب خان ځواک ته به هم دغه حق ورکوې چې معلومه شي چې دا ملت تا سره ولاړ ده که حسیب سره ولاړ ده دا جرأت به ته کوې ځکه چې تا دعوه کړې ده چې ملت تا سره ولاړ ده تر څو ته پر حق یا باطله ثابت سي او ته په واقعي معنا د ملت ارادي ته هغې ته کوم احترام چې درلوده هغه ثابت سي ته د نجونو په مکتبونو باندې باور نه لري یعنی د خلکو په عالمانو کولو باندې تعلیم یافته کولو باندې باور نه لري د ټولنې په رغولو باور نه لري دا اوس دا د 15 کاله مکتبونه بند دي ته په فردي ازادي باور نه لري ته د بیان په ازادي باور نه لري تر ټولو تازه کیس د منصف ته یو وړوکی هلک ده په کرکټ تفسیري کوي تاسو هغه بندي کړی ده وایي په کرکټ خبرې کوي په څه خبرې کوي د هغه د ایران او د اسرائیلو د جمهور سره څه په خپل هېواد د خپل لوبغاړي تفسیري بحثې کوي اعتراض به پرې کوي نقد به پرې کوي مشوره به ورکوي تاسو هغه ماشوم ده بېچاره هغه هم بندي کړی دا د ده د بیان ازادي ده تاسو په فرهنګي ازادي باور نه لرئ دا اوس ودونه چې په کوم شکل موږ په کلتوري ډول کوو نه کوو په کوم شکل چې په افغانستان کې خلک هغه کوم رقم لباس غواړي واغوندي نه شي اغوستی تا په خوښه به اغوندي موږ دا اوس په افغانستان کې سیاسي ازادي نه لرو دا اوس حکمتیار باندې بندیزونه دي په جبهه مقاومت څخه مخکې د جمعیت اسلامي او په هغه بندیزونه دي حتی تر ټولو لکه غیر سیاسي او جریان چې هغه د جمعیت اصلاح چې هغه ډېره برخه دیني تبلیغاتي بڼه درلوده تاسو هغه بند کړی تاسو نه په ټولنیزه ازادي باور لرئ نه په فرهنګي ازادي باور لرئ نه په سیاسي ازادي باور لرئ
حتی نه په اقتصادي ازادي باور لري. ټوله ورځ د دکاندارانو باندې ګرځي، ټوله ورځ د خلکو په اقتصادي چارو کې مداخله کوي، خو پالیسي معلومه نه ده. دکاندار ستاره د طالب پالیسي پښتنه وکړي، تا سره خپل هم نسته ده پالیسي، خپل هم نه خبر کوي ما پالیسي اقتصادي شي. زه کوم فکري مکتب فالو کوم. دا ما یو څو دا خو ډېرې دي، دغه دا بورینګ کېږي، خسته کېږي. دغه جواب راکړه مخکې به نه. منم خوشحال حالات عزتمن له راپور راپسې دلته کومې نیوکې په موږ باندې کوي یا په نظام باندې کوي، نو تلویزیونونه به دې تعقیب کړي، له تا نه به ډېرې شدیدې نیوکې خلک چې کوي، مګر هغه نه څوک بندي کوي. جاوید مومند وګوره څومره کم نیوکې په نظام باندې کوي، همدغسې ادریس ځاځی وګوره، همدغسې سیال صاحب وګوره، همدغسې نور خلک وګوره چې دا په افغانستان کې موجود دي. دا مثالونه زه درکوم چې د بیان په ازادي باندې هلته یو هغه راغوښتل کېږي، یو ټولنه کې یو آزاد خبریال ده، هغه راغوښتل کېږي له ټول عوام ورته ناست دي، د اسلامي امارت له رهبرانو نه یا د وزیرانو نه پوښتنې کېږي. دا د بیان ازادي نه ده. څه دي که بیان ازادي دې ته وایي چې د یو چا عزت لوټ شي، دا خو بیان ازادي نه ده. بیان ازادي خو دې ته وایي نه. که موږ راجګېږو اوس یو وړکی ماشوم د راجګېږي، هغه د افغانستان په رهبریت باندې خبرې کوي، دا خو د بیان ازادي نه ده. صاحب شاین ګورئ ځینې خبرو کې ګوره تاسو اصلاح کوئ. اوس زه یو مثال درته درکړم. استاد مشال په افغانستان کې د ښوونځیو دپاره یو وړوکی غوندې یو مدني حرکت نتیجه یې